خوږو ملګرو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. زه یم سرور ولي آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل. ملګرو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته داسې څلور خوندور کوډونه درته وښیم چې د هغو کوډو په وسیله تاسو په خپل موبایل کې هر څه خرابېږي، هر څه مو زړوي، دغه څلور کوډونو په وسیله تاسو په خپل موبایل کې ترسره کولی شئ. ملګرو په دې کوډ په وسیله تاسو موبایل کې څه خرابېږي، ستاسو موبایل IMEI او که هر څه ستونزه ستاسو په موبایل کې وي، نو په دې کوډونو په وسیله تاسو دا پیدا کولی شئ او بېرته به هغه ستونزه حل کولی شئ. کومه ستونزه وي پکې، نو هغه به تاسو ته واضح هلته ښکاري چې دا ستونزه په دې موبایل کې ده، نو تاسو به هغه ستونزه څنګه کوئ، ختمه کوي او بېرته روغ موبایل جوړ کوي. ملګرو مخکې دې چې ویډیو شروع کړو، تاسو خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټې نښان هم ووهئ تر څو زما هره ویډیو تر ټولو مخکې تر تاسو در ورسېږي. او که چیرې مو زموږ چینل سبسکرایب کړی وي، نو زموږ ویډیو خامخا سره لایک او شیر کړئ. نو اوس ورځو ملګرو ویډیو شروع کوم. نو ملګرو لومړی کوډ څه رقم ده او څه شي کار کوي. لومړی کوډ په وسیله ملګرو موږ تاسو خپله بیټرۍ چک کولی شو چې زموږ بیټرۍ اصلي ده که خرابه ده یا کوم مسله ده. تاسو هر کله چې خپل نوی موبایل اخلئ، دا کوډ به خامخا په هغې بیټرۍ کې وایي. او کوډ چې د منګلو سټار زینا ستوري زینا په عامه لهجه کې به بیا 0228 بیا څنګه زینا ووهو. نو تاسو ته به ملګرو داسې یو انټرفیس راواوړي. ملګرو دلته ملګرو دا هر موبایل کې دا څنګه کوي فرق کوي. زما موبایل اوس مثلا پخوانی ورژن د پخوانی ماډل د هغه کې هلته نه راړئ، خو تاسو دلته کویک راړئ. ملګرو تاسو دا کویک ووهئ، هر کله دلته کویک ووهو نو ستاسو موبایل به رسټارټ شي. چې موبایل مو رسټارټ شو، که هر 100% چارج یې کم کړئ، 2% نو ملګرو کم فرق نه کوي. که 2% نه ملګرو زیات چانس کوي تاسو بیټرۍ خرابه ده. او دلته ملګرو داسې کولی شئ معلومه کړئ زما موبایل 4% چارج ده. صحیح ده ملګرو. دا چې هر کله تر تاسو ملګرو زما موبایل څنګه ده پخوانی ماډل ده، دلته څنګه کویک سټارټ نه راړوي، هر کله تاسو ته دا کوډ وي نو خامخا دلته کویک راړوي. نو تاسو په دې کویک باندې کلیک کړئ نو ستاسو موبایل به څنګه شي رسټارټ شي. که چیرې په دې رسټارټ شو بېرته چالان شول 2% نه یا 3% نه زیات چارج ووهو، نو ستاسو موبایل بیټرۍ څنګه ده خرابه ده. نو دا وه لومړی کوډ چې لومړی کوډ په وسیله موږ خپل بیټرۍ چک کولی شو څنګه بیټرۍ مو ده. اوس ملګرو دوهم کوډ د څه لپاره ده. دوهم کوډ دا ده ستوري زینا 0 زینا ده. ملګرو په دې په وسیله تاسو هم زیات کارونه کولی شئ. ملګرو اول تاسو خپل موبایل ټچ معلومولی شئ. ملګرو ځینې ستاسو موبایل ټچ څومره تېز ده، که چیرې دا یو خانه ګورئ نه پاتې شوه ستاسو موبایل څنګه ده، تر څو ګورئ ملګرو دا خانې به تاسو ټولې په ترتیب سره څنګه کوئ ډکوئ به. صحیح نه ملګرو. هغه موبایل فاسټ ده. نن دې پسې تاسو خپل ټچ معلومولی شئ. سنسر دلته هم تاسو کولی شئ خپل موبایل ټچ. سپیکر دې کې تاسو خپل سپیکر معلومولی شئ. ملګرو تاسو خپل موبایل کامره هر شی مو چې زړوي څنګه کوي تاسې معلومولی شئ. ورته ګورو ما د موبایل کامره ده، ورته ګورو ملګرو تیاره ده، د تیاره کې ناست یم څنګه شو، دا ما د موبایل کامره ده. دې په وسیله ملګرو تاسو هر څه څنګه کولی شئ. اوس راځو ملګرو درېیم کوډ ته. درېیم کوډ څه باره کې ده. درېیم کوډ ملګرو درېیم کوډ هم د ځینې موبایلو کې دغه ستوري زینا 0 زینا دا څنګه کوي کار نه کوي، نو تاسو به دغه کوډ پکې ووهئ. څنګه چې زما موبایل سمسنګ و ځکه کار یې کوو، نو ستوري زینا به ووهئ 350 او دراویه وبخښئ ملګرو ستوري زینا 2 او 350 زینا به څنګه کوي تاسې پکې ووهئ. نو ملګرو دلته به تاسو ته خپل د موبایل هر شی راوړي. سپیکر هم چک کولی شئ، کامره شو، همداسې شا کامره، بلوتوت، هر څه ځانګړتیاوې ټول لري. ملګرو څنګه چې تاسو په دې کوډ کې څنګه کوئ کتلی شئ او چک کړئ چې دا څنګه د اصلي دي او په ریفرش دي. دا ملګرو څلورم کوډ شو. ملګرو پنځم کوډ هم ډېر خوندور کوډ ده. دا هم ډېر مهم کوډ چې باید تاسو ته هر یو د دا کوډ په یاد وي. څلورم کوډ ملګرو دې لپاره ده چې هر کله تاسو خپل موبایل اخلئ نو موبایل شاته څنګه کوي IMEI کوډ لیکلی وي یا IMEI لمبر لیکلی وي، نو هماغه لمبر څنګه کې تاسو معلومولی شئ یا زموږ موبایل اصلي ده یا کوم باډي چینج ده. که چیرې ملګرو دلته به تاسو څنګه کوئ ستوري زینا 0 زینا به څنګه کوئ ووهئ. نو دا څنګه شو ستاسو د موبایل IMEI څنګه شو لمبر شو. دا ملګرو هر کله تاسو خپل موبایل هغه د موبایل شا کاور ته لیکلي وي دغه لمبر، نو هغه لمبر به مونږ ګورئ او دا کوډ به پکې ووایي ستوري زینا 0 زینا دا به ووهئ او دلته به هم دا کوډ وګورئ، شاته به هم هغه کوډ وګورئ.
که چیرې ملګرو دواړو کوډونه یو شی و نو ستاسو موبایل څنګه د باډي چینج نه ستاسو موبایل اصلي ده. او که چیرې ملګرو کوم عادت غلط و یا دا رقم و یا بیخي بدل و نو هغه موبایل څنګه د باډي چینج شوی ده، هغه موبایل اصلي نه ده، موبایل باډي چینج ده. ملګرو دا څلورم کوډ هم ملګرو دا زما د نن ورځې ویډیو. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور ویډیو تاسو ته مدد کومه په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه.